अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय बअदा अम्मा बाद। मखकिम څه نشستونه د سوالاتو جواباتو شو، دا نشستم د سوالاتو جواباتو دی. سوالدار یعنی مسله ده چې کله یو سړی په ریل کې سفر کی او د ریل کې کومه بیت الخلا وي باتروم هغې کې اودس کولی شي که نه شي کولی. نو جواب دا دی چې احتیاط پکې شرط دی، نو اودس دننه صحیح دی. بیا دې کې یو بله مسله هم حل شو. بعضې ملګري سوال وکړي په باتروم کې دننه چاراندام کول، ځکه وي کم د لاس او خپو کمې دعاګانې دي او دا خو دننه منه دي. جواب دا دی چاردام دننه ټیک دی، دغه دعاګانې به ړړه کې وي، ښکاره به په خوله باندې نه وي. نو دغه شان بیت الخلا د ریل چې کم سفر کې وي نو هغې کې بیا احتیاط پکار چې کپړې بچ کېږي صحیح دی پکې. دویم سوال دا دی چې په مسجد کې اودس کول څنګه دي. نو اوس په یو ملګري یاره دا خو ډېر خلک داسې کې جواب دا دی فقهاو یو مسلې لیکلې ده که یو مسجد کې د ابتدا نه د اودس ځایونه نه وي نو بیا پکې اودس نه دی پکار، او که د ابتدا نه جومات کې هغه ځایونه جوړ شوي وي نو بیا پکې ټیک دی. خو د کور اودس ډېر بهتر دی، په یو قدم نیکي میلاوېدل، ګناه معاف کېدل، یا حدیث کې راغلی دی لکه چې د احرام تر بیت الله ته روان شو نو دغه فضیل نه ګوره بیا سړی محرومیږي، نو هسې بهتر کور کې دی. دریم سوال دا دی چې مسواک نو دا د زنانه دپاره هم سنت دی او د نارینه دپاره هم سنت دی. دا نه چې صرف نارینه ته د سنتو ثواب میلاوي زنانه ته نه، زنانه د مسواک مستقل وي او یا پیدیري پکې. څلورم سوال دا دی یو مفلوج سړی د پالج والی دی یا معذور دی، نه پخپله اودس کولی شي او نه تیمم والی شي، نه بل څوک شته چې اودس ورته وکړي او یا تیمم ورته وکړي. اوس په دې څه کې د مانځه ټیم دی. نو جواب دار فقهاو لیکلي دي دی به دقه شان بغیر طهارته بغیر اودسه مونځ کړي. دا مسله د مخکې ورځو کې راغلې وه، دا چې کوم فلسطین ته قافله تلې وه سنیټر صاحب دا خبره هم کا وي هغه جیل کې د ماښام مانځه ټیم وي، دا په زندګۍ کې ما په اول ځل داسې مونځ وکړو بغیر اودسه او دغه شان بغیر تیممه، وایي زه پرېښودم نه او وي ملګرو خپل بیا امامت ته مخکې کړم. په دې باندې بیا علما پوهېږي دا یو مسله شته پاک کې د طهورین ورته وي، د مشکات کې هم شته، احادیثو کتابونو کې هغه پوره مسله ده. بیا پکې د څلورو واړو ائمو اختلاف دی، به هر حال په علما بیا پوهېږي. خو داسې کس بیا دغه شان او د مونځ کولی شي چې اودس یې نه وي تیمم نه شي کولی ځکه دی معذور دی، خو نور عباداتو کې به ځان شامل ساتي، ذکر اذکار کې. بله مسله دا خو مخکې غالبا بیان شوي به مي، دا نارینه تپوس کې یو سړی سرګټ څکي نسوار نو اودس خو پرې نه ماتېږي، خو بهتره دا چې خوله به کنګالوي، خو چې کم پوخ کسي ښه نوجوان دپاره بیا اودس تازه کول پکار وي. شپږمه مسله دارم چې کومو دوایانو کې نشه وي لکه بیمار دی د دوایي استعمال کې نشه ده نو دغه دوایي استعمال خو جایز دي، خو که چېرې دا سړی نشه کوي نو بیا به دې دوباره اودس کړي. د اودس متعلق چې کوم مسله پکې چې کومه زنانه ماشوم ته پی ورکړي دا په اودس کې او پی ورکړي نو بیا به دوباره اودس کړي که نه؟ نو د ماشوم پی ورکولو سره د زنانه اودس نه ماتېږي. او اخري مسله دا چې کم جانماز منقش شي دا خانه کعبې دا تصویر دا ډېر ضروري مسله ده، نو په دې باندې مونځ کراحت سره راځي ښه، ځکه په دې اکثر خپه راشي د خانه کعبې دا چې کم تصویري نو په دې باندې اکثر خپې راشي یا په ډېر خلک ناسته کوي. نو ائمه حضرات هم پکار دي چې جومات کې ځکه چې امام کله مازدیګر یا سار کې راته وشي د دې راپاسه ناسته راځي نو داسې جانماز نه ساتي، دا د غیرو خلکو دغه چې بس هغه زموږ د بیت الله هغه عظمت ختموي، نو ساده جانماز باندې مونځ بهتر دی.